قدرمنو لیدونکو سلامونه احترامات مې ومنئ په دې هیله یم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ لیدونکو نن هم راغلی یم د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ ته دغه دوستان وایي چې موږ پکې راوله نو دوی به پکې راولم ستړی مه شي څنګه ښه صحت ښه دی په خیر یې نوم دې څه شی دی جان آغا دلته څه شی کې دا دی هوټل کې کار کوم کوم ځای کې دلته هوټل دی سپین جومات کې خو دلته خو پورې غاړه د هوټلونه دي که نه دې غاړه کوم ځای کې هوټل دی منډۍ سره ښه دلته هوټل شته دی ښه موږ ته پته نه وه چې دلته هوټل شته دغه ملګری ګرځېدو وایي خو دلته هوټل یې چیس کم نه دا هوټل دونه وخت نه کېږي چې جوړ کړی ښه لږ وخت کېږي چې جوړ شي ښه بیا نو صحیح ده موږ هم ډېر وخت دلته نه یو راغلي جان آغا دا راته وویوه چې دلته د خلکو تګ راتګ اوس زیات شوی دی یا کم دی ګزاره کېږي مخکې به دونه نه راتلل اوس مازدیګر ټیم کې خلک راځي اوس ډېر راځي نو راځه جان آغا مړه ته به راته یو ټوکه وکړي ټوکه خو زه نشم شعر به راته ووایي شعر وویوه زه ملګري دې وویوي دا شاعر هم دی شعر به درته دا لیکو وایي ته به شعر ووایې هو دا لکه عاشق هم دی ولې او عاشق هم دی وایي رښتیا ته راشه که نه ستړی مه شي صحت دې ښه دی په خیر یې نوم دې څه شی دی اسرار ته دلته څه شی کې زه هم دلته دې هوټل کې هغه کاریګر یم ښه هوټل کې کاریګري هوټل کې دغه ملګری دې څه کار کوي او ته پکې څه کار کوي زه خو سموسو او د پراټو استاد یم او دا هغه د شاګرد دی ښه نو ملګری دې وایي چې دا عاشق هم دی او ښه شعرونه هم لیکي رښتیا شعرونه خو نشم لیکلی خو مکتب نه یې ډېر ویلی دی داسې هم څه نه کېږم نشم نه مې دی ښه ډېره مننه ژوندی اوسئ جان آغا مننه کور ودان قدرمنو دوستانو تاسې دغه ملګرو خبرې واورېدې دغه ځای کې مخامخ په هغه ځای کې یو هوټل دی یا یو رسټورانټ دی نو دغلته چای پخېږي او دغه ځای کې کوم میلمانه چې راځي هغوی ته یې ورکوي لیدونکو دلته مختلف قسمه ولایتونو نه خلک راځي همدغه رنګه دلته مختلف قسمه بنډارونه جوړوي ډلې ځوانان راځي دلته او ښه ساعت یې تېرېږي دا یو داسې ځای دی چې انسان ته پکې پوره سکون میلاویږي ډېر یو په زړه پورې ساحه ده السلام علیکم جوړ په خیر صحت ښه دی په خیر یې قلاري ده جوړ یې وئ د چای وخت کې رالم خدای دې وکړي چې مزاحمت مې نه یې کړی نه چای نه څکم ډېره مننه دا به راته ووایي چې خاص کونړ کې څه قیسې دي ماشاءالله زه ښه ځای دی او بس خلک دې وجې راځي چکر لا چې ځای ګازه کولا هم دی او هوا هم ښه ده ماشاءالله او چای پروګرام برابر دی او ته خپله د کوم ځای زه بس یو چې زه خپله لاهور ډاک یم لاهور ډاک د اسداباد نه راغلی مروره کې بس دغه ته ویو نو اسداباد ته نږدې مرکز ته نږدې لاهور ډاک ښه بیخي صحیح ده نو دا به راته ووایي چې د جمعې په ورځ تنها دې ځای ته په چکر راځي خوښېږي دې که نورو ځایونو ته هم ځي موږ خو ماشاءالله راځو دې سره راځو بل ځای ښه صرف دې ځای ته راځي دا دې خوښ دلته راځو ښه ډېر ښه او ستا څه قیصه ده یاره خیر دی څه نشته ته څنګه یې شکر الحمدلله ته به راته دا ووایې چې ته چکر ته کومو ځایونو ته ډېر ځې یعنې زړه دې غواړي کونړ خو ټول ښکلی دی که نه کوم ځایونه ښایسته ځای دی ښه پارکونه لري مزېدار ښایسته شین وطن دی پوه شولې چې کوم ځای موسم پورې فرق چې کوم ځای د موسم سره موسم برابر یم هغه ځای ته خلک لاړ شي ښایي ډېره مننه کور مو ودان سلامت اوسئ ډېره مننه ژوندی اوسئ ډېره مننه قدرمنو دوستانو د دغه ملګرو خبرې هم تاسې واورېدې وایي چې دلته په چکر راغلي دي او د مرورې ولسوالۍ نه راغلي مرورې ولسوالۍ چې د کونړ اسداباد ښار مرکز سره بیخي وصله پرته ده نو دوستانو دغه د خاص کونړ د بیلې سیمه ده او دغه مخامخ چې معلومیږي دا د څوکۍ ولسوالۍ او د خاص کونړ ولسوالۍ ترمنځ پل دی چې د خاص کونړ خلک پې ربط عمل کوي څوکۍ ولسوالۍ ته او دغه چې معلومیږي دا نو بیا د کونړ لوی سیند دی چې دلته یو په زړه پورې او ښکلې منظره جوړه کړې ده او تاسې ګورئ دغه خلک د دې سیند تر څنګ ناست دي او څوک چای څکي
نور مختلف قسمه بنډارونه جوړ کړي دي. همدغه راز دلته بیا نو دغه ځای خلک په دغه خاطر ډېر خوښوي چې تر څنګ د کونړ لوی سیند پروت دی او په اوړي کې دلته ډېره یخه هوا جوړه کړې ده. همدغه راز دلته بیا نو د نیالګي ونې دا ډېر دي، نو په دغه خاطر باندې چې خلک راځي دا ځای ډېر خوښوي. نو دلته سکون چې جوړ کړی دی همدغه د کونړ سیند او دغه شنه علاقه ده، دغې دلته یو سکون جوړ کړی دی. هر څوک چې دلته چکر ته راځي له دغه ځایه پوره خوند اخلي. نو قدرمنو دوستانو مخکې به ځو، تاسې له موږ سره ملتیا وکړئ. مخکې ډېرې ښې منظرې مخې ته راځي. همدغه رنګه دلته ځوانانو مختلف قسمه بنډارونه جوړ کړي دي، هغوی خوا ته هم ورځو. نو تاسې زموږ ملتیا وکړئ. یو څو ملګري ناست دي، دوی سره غږېږو. سلام علیکم ورور، ستړی مه شي، صحت ښه دی؟ په خیر یې؟ ته هم ستړی مه شي وروره، ستړی مه شي. صحت ښه دی وروره؟ جوړ یې؟ په خیر یې؟ الحمدلله. وروره دا به راته ووایې چې د کوم ځای راغلي وئ؟ بس مونږ په ننګرهار نه راغلي، امتحان نوم ختم شو، پوهنتون محصل یم. امتحان نوم ختم شو، مونږ ویلې چې ذهن بدل کړو، دې له خاطر راغلو. او اصلي د کوم ولایت؟ اصلي د خاص کونړ یي راغلو. اوسېږي هم دلته کونړ؟ هلته اوسېږم. مقصد ننګرهار کې محصل وې؟ ډېر محصل یم، ډېر وخت هملته پاتې شوم، همدلته راغلم. په کونړ کې د کوم ځای ډېر خوښېږي؟ کونړ کې همدا خاص کونړ ولسوالۍ چې ده، همدا سپین جومات ساحه یا بیلې ساحه ده ورته وایي، نو دا چکر دپاره ښه ساحه ده، همدا زیاته مې خوښېږي. دلته ډېری وخت راځي؟ ډېری وخت همدلته راځو. ډېره مننه ورور، زموږ خبرې هم دومره وي. ډېره مننه، کور مو ودان، سلامت اوسئ. ډېره مننه. قدرمنو دوستانو د دغه ملګرو خبرې تاسې واورېدې. اوس هم ځو یو څه نور هم مخکې ځو. دا چې نن د جمعې ورځ ده، دلته ګڼه ګوڼه ډېره وي، خو په ډېرې بښنې سره موږ باندې یو څه ناوخته شوی یو، نو دلته هغه ډېره ګڼه ګوڼه ختمه شوې وه. درنو لیدونکو دلته بیا نو بیخي ډېر خلک راځي. دا تاسې وکتل دغه ملګري د ننګرهاره راغلي، اصل د کونړ و، خو وایي چې محصلینو امتحانونه مو خلاص شول او اوس راغلو کونړ ته. نو درنو لیدونکو ځو مخکې ګورو چې نور خلک شته، بنډارونه یې جوړ کړي دي، هغې سره به خبرې هم کوو او نور هم درته ښکلې منظرې یا ښکلې ساحې وړاندې کومه، ملتیا مو وکړئ. سلام علیکم ورور، اجازه شته؟ ستړی مه شي، جوړې په خیر یې؟ تره ښه یې؟ په خیر یې؟ جوړې خیرت دی. د یوټیوب چینل لپاره یو پروګرام جوړوو، ستاسې خوا ته راغلو، اجازه خو به وي که نه؟ دا به راته ووایي کاکا جانه د کوم ځای نه راغلي وئ؟ موږ د جلال آباد نه. جلال آباد نه. جلال آباد کې د کوم ځای وئ؟ یي د اصلي د کونړ د څوکۍ اوسېږئ بلته؟ جلال آباد کې اوسېږي. ښه ډېر ښه. دا راته ووایي چې په کونړ کې د کوم ځای ډېر خوښېږي؟ ټول کونړ هم خوښ دی، زموږ ولایت دی. نه لکه داسې چې ښایسته ځای تا ته ښه ښکاري؟ هر ځای د کونړ منظرې دی، ټول منظرې دي، هر ادارې. کومو ځایونو ته تر اوسه تللی چکر ته؟ بس اسماره پورې تللي، پیجه پورې تللي. او په څه وختونو کې غواړې چې چکر ته لاړ شي؟ زیاتره رخصتۍ په ټیم کې. ښه ډېر ښه. نو دا نور چې در سره دي دا د ملګري دي؟ بس دا مې دا مې تروزی دی، دا مې ماما زوی دی، ناغه مې ماما زوی، دا مې تروزی دی، شکر یو خلک دا مې تروزی دی، مقصد ټول یو فامیل دی. یو فامیل دی. نو ماشاءالله الله مو دغسې په اتفاق لره. دا راته ووایي چې نن سهار راغلي وئ؟ بس سهار نه راغلي. او چکر څنګه و؟ ښه صحیح خوند یې وکړو؟ ښه صحیح. نو د چکر کومه جالبه خاطره را شریکوي؟ بس دغه جالبه خاطره ده چې ټول خپلوان یو ځای او کرکټ هم وکړي، سیخان هم دغه جوړ کړي، دا هم وخوړل، او ښه په ارامه فضا کې، امنیت کې، ښه په سهولت کې. او نورو ځایونو ته چې ځې د کونړ
همدغسې ټول فامیل یو ځای ځای کو ځان ته هم بیا کله کله ځئ کله ځان ته او زیاتره وخت فامیل سره داسې نه شي چې سترګې مو وهي نظره نه شي بس دا د الله کار دی که نه ډېره مننه مشره کور مو ودان سلامت اوسئ درنو لیدونکو تاسې ګورئ دغه ملګري له ننګرهاره راغلي دي چې دلته بنډار را جوړ کړی دی تا سره به خبرې وکړو وروره ستړی مه شي صحت ښه دی په خیر یې نوم به دې راته ووایي مطیع الله دا راته ووایي چې چکر څنګه و بس خوند یې وکړو بس چکر مو وکړو ووه کرکټ هم وکړو ساتیري مو وکړله اخرنۍ شیبې دي د تلو په حالات کې لکه کرکټ دې وکړو کرکټ نه خوند واخیسته ولې نه ولې یو میچ مو وکړو هغه هم موږ وګټم دلته یې د کلي هلکانو سره خپله بالنګ کې کو بیټنګ دواړه کې ډېر ښه د افغانستان په ټیم کې د کوم لوبغاړی خوښېږي ټول مې خوښېږي بیا خو ډېر مې راشد خوښېږي راشد خو اوس خورا ډېرې شپږیزې م وهي بالنګ یا بیټنګ دې خوښېږي راشد بالنګ ډېره مننه ورور سلامت اوسې کور مو ودان ډېره مننه مننه ورور ژوندی اوسې ډېره مننه درځئ دا ونیسه قدرمنو دوستانو نه دا نه خدای دې وبخښه وروره ډېره مننه دا کونړ ټي وي چینل کې کتلی شئ فیسبوک او یوټیوب چینل ښه قدرمنو دوستانو تاسو دغه ملګرو بنډار وکتو چې ټول وایي چې یو فامیل راغلي یو دلته بیا زیاتره ملګري راځي او راجمع کېږي دلته دغسې بنډارونه جوړوي خو دوی یو فامیل راغلی دی او دلته یو ښکلی بنډار یې جوړ کړی دی نور دا چې ناوخته دی اخوا ساحه کې بیا دومره څوک نه لیدل کېږي خلک ډېر دي خو دا بیله ډېره لویه ده او په ډېر لرو ساحو کې ناست دي تقریبا داسې ووایه چې ډېره لرې مساحت لري دغه بیله نو لیدونکو زه خپله خپرونه په همدې ځای پای ته رسوم تر بیا چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تر هغې مو په پاک څښتن تعالی سپارم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله خدای په امان